السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه کولی شئ تاسو چې د خپل موبایل اواز چې دی هغه ډېر زیات خوندور او ډېر زیات ښایسته کړئ؟ مطلب که ستاسو د موبایل اواز سلو وي، ستاسو د موبایل سپیکرو کې څه مسله وي، ستاسو موبایل چې دی د هغې اواز تاسو نه وي خوښ، نو دغه یو سیټنګ مې درته راوړی دی. دغه سیټنګ وکړئ، بیا تاسو خپل د موبایل اواز وګورئ، یقینا تاسو به خپل د موبایل اواز ته حیران شئ. قدرمنو، ویډیو ته تللو مخکې وړو یا چینل چې تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو اپلیکیشن پکاروئ. همدغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شی نوی انټرفیس راشي. دلته که تاسو وګورئ دا والیوم صحیح ده، دې ځای کې نه تاسو والیوم سیوا کولی شئ. دا وګورئ دلته کې که عام د موبایل والیوم تاسو وګورئ هغه د 100% نه سیوا نه ځي، مطلب 100% پورې وي، خدای نه سیوا کېږي نه، هغې نه زیاتېږي نه. اوس دلته کې تاسو دې سیټنګ له راشئ نو دلته 30 60 100 125 150 175 د 200% پورې تاسو خپل د موبایل دغه سیټنګ په ذریعه آواز تیزولی شئ. اول به اوس به تاسو تیزوئ څنګه، دې ځای نه به دا فول کړئ. دلته به راشئ په میکس باندې به کلیک واخلئ. ټیک ده، دا چې تاسو کله دې ځای نه سیوا کو میکس له راخلئ. دلته کې به دا د اخرني سر له راولئ، دا کومه بټن چې ده دا به تاو کړئ، اخرني سر له به یې راولئ. ټیک ده، دا وشو. د دې ځای نه ستاسو اواز مکمل برابر شو. اوس که تاسو د اواز کوالټي نوره ښه کول غواړئ نو هغه د دې ځای نه تاسو بیس وغیره هر څه ټوټل سیټ اپ د دې ځای نه بیا سیوا کولی او کمولی شئ. دا وګورئ تاسو چې کم یو ستاسو خوښ وي نو هغه دې ځای له راشئ، هماغه سیټنګ د دې ځای نه تاسو پوره سر ته ورسوئ. نو قدرمنو، داسې چې کله دا سیټنګ تاسو وکړو نو ستاسو د موبایل اولنی اواز به تاسو خپل چک کړئ، ورپسې به تاسو بیا وروستو اواز چک کړئ چې څونه زیات فرق پکې راځي. قدرمنو، دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.